یاد ساتي دي زمونږ دا شیخ امان الله صاحب رحمه الله دا علماء کرام ډیر پیژني د مروته دغه ډیر ښکلی شخصیت تفسیر کې الحمدلله ډیر لوی مقام الله ورکړو او د بخاری شریف د ډیر علماء او استادو هغه مبارک رحمه الله یو خبره زرونو په هر جمعه باندې د اکابر او واقعا بیانو مخه د دې خپل د دیوبند اکابر او په دې وجه نه بیانو چې هغه زمونږ په بیان خسته کیږي نه هغه ته خدای خپل حسن ورکړي مونږ د هغه په صفات باندې خپل ځان الله ته نږدې کول غواړو ځکه چې د خدای د اولیاء سره څومره مینه ساتي نو دا د رب العالمین د قرب او د نزدېکت ذریعه او وسیله ده نو دا علما د الله اولیاء دي شیخ امان الله صاحب رحمه الله خبره کوله وی یو مقبره کې بیان کوله د خپل چشمدید واقعای بیان کړو نو زم په کلی کې یو ډېر ښکلی نیک عمله په دې مقتدیانو کې یو داسې سړی وي چې هغه ډېر منځګزاره وي تقوادار وي نیک سړی وي نو وی هغه به بعضې نیکان مړي په خپل لاس قبر ته خښول لاندې به یې کېښودل سر به یې ورته قبلې طرف ته تاو کو او د کفن آخري ترتیب به برابر کو بیا به نه تختې به پې کېښودلې آخري تخته به چې پې کېښودل خو د هر چا مړی به یې نه ښکته کولو داسې نیکان خلق به علما صلاحا نو وی د دوی په کلي کې مړی شوی او ما له دعوت راکړو چې شیخ صاحب بیان له به ته راځي وی زه لاړم بیان ته و چې بیان ته لاړم نو مقبره کې وی دې لاندې ښکته شو چې زما ډېر ښکلی د محلې والا ډېر ښکلی سړی وفات شوی رونو دا دوه خبرې تاسې له کوم د دریو شیانو خیال بساتو ان شاء الله د نن بیان وخفض جناحک د دې آیات د ضمن لاندې څو خبرې د ژوند د آداب هم درته بیانوم یو خبره ده الله دې موږ او تاسو تکبر غرور نه وساتي دا ډېر بدرنګ عمل دی نو کله کله سړی کې تکبر راشي او دا خاص کر زما په خپل ذهن کې دا په دغه زنده‌باد منده‌باد باندې ډېر راځي دا ګولونه شیندل او داسې نه ورو مونږه زموږ ښکلی پیغمبر د دعوت میدان له چې راغی چا پسې ګلونه وشیندل دا بعضې رواجونه زموږ په دې جلسو کې دا ختمول پکار دي نو زموږ خو ډېر ښکلی پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم دعوت ته تلی دعوت قبول کړی زما سردار کونین چې مدینې طیبې ته لاړو نو هغې خلقو تمبل غږولو تمبل خو ناجایز دی خو زما محبوب پیغمبر د هغوی د تمبل مخالفت اونکو فور چې تمبل کې دی وغورځوئ زما محبوب پیغمبر هغوی ته دا ونه ویل چې تاسې تمبلونه غږوئ او سندرې وایي سرودونه مه کوئ دا یې ورته ونه ویل نه هغوی د ایمان اظهار کړی او نه لا زما نبي صلی الله علیه وسلم دوی ته خپله د دعوت فوراً شونډې مبارکې پرانیستلې وې نه ړومبی وخت هغوی لاړل نبي علیه السلام بیا د دې رواجونو څه وکړو مخالفت یې وکړو چې تمبل مه وښئ لکه زمونږ دا زړې زنانه وي چې خیر دی که وړي ماشومان یې تمبل وایي نو خیر دی او د بوډېګانو ښځو به ویل خاص کر زما مور به هم دا خبره کوله الله دې مغفرت وفرمایي زما مور خو ساده ښځه وه بسم الله هم غریبي ته پوره نه ویله خدای والد صاحب زما په 93 سال عمر کې الف باتا سپاره وویله ډېر کمزوري ورونو کمزوري و انتهایی دیو جن زه کله منبر ته یا جلسې ته ځم الله ګواه دی زما زړه داسې دګېږي داسې چې یا الله دا خو تا یو نور او خوشحالي راکړې هسې نه الله تېره نه واپس وانهلې نو بعضې رواجونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې مخالفت کړی نو موږ هم دې بعضې رواجونو مخالفت کو خو الله دې وکړي چې مولیان مې راپسې خوله پراننځي مولیان درپسې خوله پراننځي لاره درنه خطا کړي بیا او اوس د نیټ دور دی صاحبه بس صاحبه
چې چا به سخوخه هغه کوي. خو زه به هر حال که څوک هم سوی ما پسې زه هغوی ته سوال کوم چې زما د سر ګلونه یې ورونو علماو دا په دې خاطر مې دا درخواست کړی دی تاسو ته یو قسم بیا عرض کوم چې علماو مونږ او تاسې به جلسو کې د بدعاتو شرکیاتو او د رسوماتو رد بکو انشاء الله. نو دا استقبالیه په کار ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ملمنو د پاره استقبالیه هم کړي. اوس استقبالیه د وزیرانو په شکل خو بنه کو کنه. وزیران چې چیرته ځي نو هغوی د ځان نه مخکې خلق هلته لېږلي داسې به وکړي داسې به وکړي داسې به وکړي. موږ او تاسې به انشاءالله هسې نه کوو. نو اکثر علما کرام ښه خلق دي. به هر حال دا زنده‌باد دا څیزونه به د دې نه به ځان لرې ساتو انشاء الله انشاء الله. نو حضرت شیخ رحمه الله فرمایل چې بیان می شروع دا ملګری لاړو او بلاټې می واغستو. بعضې وخت ستاسې خیري که نه یو سړی چې اوس زه په ولاړه بیان نشم کولی بس کمزور یم. بل هلته بل شین رنګ کې دا ترکاڼي کې مړی شوی زما دوستان دي عبدالله جان حاجي صاحب والده صاحب وفات شوی وه الله دې مغفرت وفرمایي. نو چې څنګه ودرېدم ښه دوستانو کرسۍ راوړو په هغې کېناست بیان نشم کولی تکلیف تیرات. نو به هر حال شیخ صاحب ویلي ماله تکلیف و بیان وګود شو ټیم ډېر واوښتو که نه. وایي ما چې دې کس ته ولیدل چې دا چا غوښتلی وم وایي دا رنګ یې تک زیړ و هغه اوس وفات دی الله دې مغفرت وفرمایي. چا چې دا واقعه به بیانوله شیخ صاحب رحمت الله علیه ویل چې دې چې راغی نو سترګو نه اوښکې روانې وې. الله دې زموږ زړونو کې نرموالی راولي. زړونو کې بلا هېڅ نرمي. پرون ما دې ګیلل ما کې بیان کولو یو کسو داسې وجړل او چې غاړه یې راکړه داسې زم ځان سره ګډ وډ کړم چې راتلم به مرۍ خرابه شو د هغې د جړا د وجه. الله دې موږ ته د زړه هغه درد را نصیب کړي. نو وایي چې کله بیان وشو نو وایي د دې د مخ دا نقشه ټیک نه وه ډېر خوف او یرې والې وه. وایي زما هم سودا شوه. نو وایي ما ته وایي چې شیخ صاحب یو خبره درته کوم او دلته راته علاج وښایه. وایي مال چې وایه څه چل دی؟ ویل چې دا کم کس ما قبر ته ښکته کو یو کرتنا په کراتو مخ به ما قبلې ته اړولو واپس به مخ د قبلې نه راوختلو. ما به مخ قبلې ته اړولو داغه مخ به د قبلې نه واپس راوختلو او ما چې ورته څومره کتل نو مخې تورېدلو بدرنګ کېدلو. نو دا خو زمونږ د محلې ډېر نیک سړی و. شیخ امان الله صاحب وایي ما چې چپ په خوله لاس کېده. علما پرده پوه خلق دی. علما د چا پردې نه هلي. ما چې بس په خوله لاس کېده چا ته هېڅ هم مه وایه. مړی دفن شو. شیخ صاحب رحمت الله علیه ویل وایي دې مې ځان سره کو مخصوصا ناوخته لاړو د دې کور والاو ته چې د حضرت څه کول. نو وایي د دې یو ډېر نږدې او قریب دوستو وایي هغه ویل چې داسې چل دی چې بس تپوس یې مه کوئ. وایي مال چې نه که نه تپوس یې زه کوم چې مونځ به هم کولو تلاوت به هم کولو اذان به هم کولو تهجد به هم کول. داسې یو صفت په ده کې نه و چې هغه موږ نه و کتلی. نو دا خو په ټولو صفاتو برابر و بیا یې د قبلې نه مخ ولې اوښتلو. صحیح حال به تاسې ته معلومي. شیخ صاحب رحمت الله علیه ویل وایي هغه کس ویل چې صحیح حال به زه درته بیان کم. دې تهجد هم کول تلاوت هم کولو اذکار هم کول اذان هم کولو ډېر د جومات په صف اول کې به هم ناستو. خو په ده کې یو مرض و هغه دوه مرضونه و پکې. یو په ده کې تکبر او دویم په علماو پسې به خبرې کولې. یو پکې څه تکبر او دویم به علماو پسې خبرې کولې. شیخ امان الله صاحب رحمت الله علیه وفات دی الله دې په قبر انوار را اوري. نو هغه مبارک به طالبانو ته خبره کوله چې بچیانو مخکینو مشرانو به ویل چې خوله قلا ده بلا ده. د دې خولې د لاسه ډېر ښکلي ښکلي خلق تباه و برباد شو او د دې خولې د وجه نه ډېر کمزوري خلق الله د ایمان په عظیم دولت ښایسته کړل. نورونو یو وعده به کوو چې غیبت په چا پسې نه کوو خو علماو پسې خو به بلکل نه کوو انشاء الله.
علماء کرام دا ډېر لوی خلق دی، دا زمونږ د دین روحاني ډاکټران دي.